د صحت چارواکي وایي هره میاشت د پیښور ښار اتو ځایونو څخه د پولیو وایرس معلومولو په خاطر انوایرمنټل سامپلز یا د چاپیریال د چټلو اوبو څخه نمونې اخیستل کیږي او دغه نمونې د تیر کال راهیسې په دوامداره توګه مثبت ریپورټ شوي خو په لومړي ځل د دوو ځایونو نمونې منفي تصدیق شوي دي. دا ځل چې کوم دی فار د فرست ټایم زموږ د شاهین مسلم ټاون هغه چې په جولای 2023 نه پس دا ړومبی ځل دی آلموست یو کال وشو چې هغه نمونې چې دی هغه نیګیټیو شوي دي. ډاکټران وایي د پولیو وایرس اکثره د 15 کلونو څخه ښکته عمر لرونکي اغیزمن کوي خو د هر عمر تن دا وایرس د یو ځای نه بلې سیمې ته انتقال کوي شي. د مرکزی ښار د صحت مشر وایي دوی ډېر اندېښمن دي چې بل کوم ماشوم د پولیو په ناروغۍ اخته نشي. خپل دنده سویې خلکونه د نورو سوونه او د افغانستان خلکو چې کوم د امدورف ډېر زیات دی چونکې دا دوه ملکونه پاکستان او افغانستان چې کوم دی خاص کړی دی وخت پولیو خاتمه نه ده شوې نو د دې وجې نه چې کوم دی پېښور کې هر وخت موږ په یاره کې یو او چې دلته به فلانو کاسه د پولیو کیس راشي. څه که پېښور شپږ کاله مخکې د پولیو کیس ریپورټ کړي خو چاپیریال کې د وایرسو شتون له امله های ریسک یا د وایرسو لپاره حساسه سیمه ګڼل کیږي. پېښور کې د پولیو وایرس په ضد 9 لکه سوا ماشومان د ساسکو هدف وي خو اکثره دغه ماشومانو ته د ساسکو ورکولو په وخت د پولیو چارواکي د چیلنجونو سره مخامخ وي. انکاري والدین دي هغوی سره بیا ډیبیټس کول او هر یو انکاري والدین چې دي هغه ته رسېدل دا ډېر مشکله کار دی او که ټیم چې دی هغه وروم رسي هغې سره کیني هغې سره جرګې کوي نو هغه کنوینس کول چې دی هغه ډېر زیات د مشکلات کار دی. زمونږ ټیمز چې دي هغې ته کمیونټي ته کله کله ورسره هغې جګړې مو وکړي کنځلې مو ورته وکړي خو مختلف چیلنجز دي خو سم هو زمونږ ټیم چې دی هغه ټرین دی. پاکستان روان کال تر اوسه پورې د پولیو 8 پیښې ریپورټ کړي دي او د هیواد په یو کم 50 ضلعو کې د پولیو وایرس موندل شوي دي. د پاکستان د پولیو مخنیوي ادارې خپل په ویب پاڼه لیکلي ابټاباد او ګوادر هم د نور شپږو ضلعو کومې چې وړاندې نه متاثره وي هلته د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونې مثبت تصدیق شوي دي. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.